په داسې یو عذاب کې ګرفتار پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار وم پښتون. اخیری باندې کوم هغه ډېر بندونه دی پکې چې ما خدایه جنتي کا بې حسابه بې کتابه، ما خدایه جنتي کا بې حسابه بې کتابه، ما کړي په دنیا کې زندگی د لازابه، از غو سره مې ژوند و خبر نه وم له ګلابه، ګناه که مې په سر راوړې ډېره له ثوابه، چې زه خو د وحشت د لومې ښکار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. چې د دې زما د نظم عنوان دی سوال د دې عنوان دی ژوندو سره د ژوند په لیکه شمار ومه پښتون، ژوندو سره د ژوند په لیکه شمار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. په مخ کې د طبقاتو فرسوده غوندې سړی وم، څه داسې بېماني غوندې شوده غوندې سړی وم، فضول غوندې سړی وم، بېهوده غوندې سړی وم، خو زه خو حقیقت کې پاغونده غوندې سړی وم. د خلقو په ذهنونو کې شکمار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. یو څو سړي د ټولو ګودامونو مالکانو، یو څو سړي د ټولو ګودامونو مالکانو، یو څو سړي د دنګو محلونو مالکانو، یو څو سړي زمونږ د قسمتونو مالکانو، یو څو سړي د سرو زرو د غرونو مالکانو، او زه په دغه هر څه څوکیدار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. خبره مې کولی شوه خو خوله نه وه خالقه، چې ما ته د خبرو اجازه نه وه خالقه، زما خو په وجود پورې نامه نه وه خالقه، دنیا و خو زما په کیسه نه وه خالقه، په خپل کور کې د نورو په اختیار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. چې جنګ مې د پردو خلقو په زور کور ته راوړی، چې هر یوه پیښه کې مې اور کور ته راوړی، چې لاش مې په اوږو د سکر رور کور ته راوړی، تندی مې خپل مات کړی دی ما شور کور ته راوړی، په داسې یو عذاب کې ګرفتار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. اخیری باندې کوم هغه ډېر بندونه دی پکې چې ما خدایه جنتي کا بې حسابه بې کتابه، ما خدایه جنتي کا بې حسابه بې کتابه، ما کړي په دنیا کې زندگی د لازابه، از غو سره مې ژوند و خبر نه وم له ګلابه، ګناه که مې په سر راوړې ډېره له ثوابه، چې زه خو د وحشت د لومې ښکار ومه پښتون یا خدایه په دنیا کې خوار وزار ومه پښتون. ډېر ښکلی ډېر منځدار نظم. او اقبال مومند صاحب په اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما پیغام دا دی، زه ګورم او وینم زمونږ چې دا کوم نوی کول دی په دې کې چې کوم شاعران دي دوی حقیقت دا دی چې په دې نوي دور کې ډېر معنی خیز او ګټور او ډېر ښکلي او په زړه پورې شعرونه وایي او لیکي، که هغه نظم دی او که هغه غزل دی، خو دغه ارتقایي سفر چې دی نو دا ډېر چمتو په مخ په بر